د محترم ادریس صاحب د مړینې اوازې اوریدل کیږي. ډیری ورته شیخ ادریس وایي، ډیری ورته مولانا شیخ ادریس وایي. په هر حال د وروسته له هغې مشهوره شو چې د لومړي ځل دپاره یې د آصف منیر توصیف وکړو، د دې د خاطره چې ټرمپ او ایران یې سره سولې ته مجبوره کول. خو بیچاره په سیاست نه پوهېده، په دې نه پوهېده چې هغه بلکې سوله نه، یوازې د ټرمپ امر و چې آصف منیر منلو. ولې دا سړی شهید شو؟ کله چې ده دا خبره وکړه، یو بل کومیډین کوم چې ساده او غریب سړی دی هغه راپورته شو، دی بیا به او شیخ یا مولانا خو باید قدرمند سړی، باید ټیک ټاک ته کینني او د هر چا خبرو ته جواب ورنه کي. مګر مولانا صاحب راغی، د ساقي جانان په اړه یې ویلې چې زه خو اولاد نه لرم که چېرته دا یو بل څوک ووژني. نو ساقي په خپل ځای ناست دی، دا چا توت ته وخېژوه. معمولا ډیری وختونه ستاسو مشران درنه اخلي، ستاسو مشران در باندې وژني تر څو د پاکستان فوج خپلو اهدافو ته ورسیږي. دننه په پاکستان کې زه فکر نه کوم چې د پاکستان د فوج د خوښې نه بغیر دی تاسو وشئ کولی یو څوک ترور کوي. پس دا مړینه چا کړې په اړه یې باید جذباتي فکر ونه کوي، بلکې په دې اړه باید فکر وکړئ چې د ده سړي په مړینه کې د چا ګټه وه او څوک کولی شي د ده سړي د مړینې نه سیاسي ګټه پورته کړي. نور یې په تاسو.